السلام علیکم دوستانو. نن ویډیو د جهانګیر خان باره کې ده چې هغه دویم واده د چا سره کړی دی او دغه جینۍ څوک ده. ټول معلومات او د هغه د ژوند باره کې سره دلته هغه خبرې شریکوم چې هغې نه بعد د جهانګیر خان ډېر مینوال نه وي خبر. جهانګیر خان چې د خپل کیریر آغاز د پنډۍ تټر نه کړی چې هلته به یې پروګرامونه کول او هلته به یې د ډرامو کې کار کول چې په دغه دوران کې هغې د مشهورې اداکارې نبیله خان سره افیر شروع شو چې د هغې نه پس د دواړو واده هم وشو. هغوی چې واده وشو نو وخت سره هغه په ډرامو کې هم کاست شو او فلمونو ته هم راغی. جهانګیر خان چې د نبیله خان نه 3 بچي دي چې د یو نوم سجاول دی او 2 لوڼه دي چې هغه ډاکټر دي. سجاول چې په اردو ډرامو کې کار کوي او د هم ټي وي سره هغه ډیر زیات راځي. دوستانو نبیله خان نه پس چې کله هم جهانګیر خان پښتو فلمونو ته راغی نو د هغې نه پس بیا هغه پښتو ډرامو کې کار شروع کړو چې په هغې کې د جهانګیر خان د مینه ناز سره افیر شروع شو. مینه ناز چې د پښتو ډرامو یو ډیره ښه اداکاره وه او ډیره ښکلې وه نو په دغه دوران کې دواړو مینه سټارټ شوله. مینه ناز چې جهانګیر خان ته په یو ډرامې په سیټ باندې وویل که آیا ته ما سره همدلته واده کوې نو زه به دا شوبیز پرېږدمه. په دغه دوران کې جهانګیر خان هم مولانا راوغوښتلو او په دغه سیټ باندې د دواړو واده وکړلی شو. کله هم چې د دواړو واده وشو نو دا خبره ډیره زیاته خوره شوله چې د دغې نه د جهانګیر خان اولنۍ ښځه نبیله خان خبره شوله. چې کله هم نبیله خان خبره شوله نو د دواړو په منځ کې ډیر زیات تاوتریخوالی راغلی او دواړو لارې جدا شولې. تر ډیر وخته دغه سلسله جاري وه خو اوس د جهانګیر خان په زندګۍ کې لږ سکون راغلی دی. د دویمې ښځې مینه ناز نه هم 3 بچي دي چې هغه هلکان دي. جهانګیر خان چې اوس د مینه ناز سره اوسیږي او خپلو بچو سره هم ملاویږي چې 2 لوڼه یې په انګلند کې دي او یو زوی یعنې سجاول چې دا مشر دی په ډرامو کې کار کوي او د هغه سره دلته ملاویږي. نبیله خان چې دې باره کې بیا هیڅ نه دی ویلي او دغه یې په یو انټرویو کې وویل چې دا به د ژوند یو لار وه چې موږ دواړه جدا شو دې کې موږ هیڅ نشو ویلی. دوستانو دغه د جهانګیر خان د ژوند باره کې معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.